أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مخکې آیتونو کې د یهودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې یو اعتراض او د ایمان نه راوړلو نه یو بانا ذکر کړله چې په دې پیغمبر باندې وحي دا جبرئیل علیه السلام راوړي او زمونږ د هغه سره دشمنی ده. که دا وحي میکائیل علیه السلام راوړی نو بیا به پې مونږ ایمان راوړی وي. اوس دې ایتونو کې د هغوی د نبی علیه السلام نه د نبی علیه السلام د رسالت نه د انکار کولو دویمه بانا او د دوی اعتراض هغه ذکر کوي. دوی دا اعتراض کولو چې ته سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وې، حالان کې هغه پیغمبر نو او تا جادو چې دی هغې ته ته وې دا کفر دی، حالان کې سلیمان علیه السلام باچایي دا په جادو باندې چلیدله او د جادو علم چې دا خو هاروت او ماروت پرشتو راوړو او خلکو ته به یې ښودو. نو څنګه ته دا خبره کوي چې جادو کفر دی؟ دا خو سلیمان علیه السلام هم کو او هاروت ماروت پرشتو راوړو او خلکو ته یې ښودلو. نو دینه معلومه شو چې ته پیغمبر نه یې او ته سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وې، حالان کې هغه پیغمبر نه و او د هغه باچایي دا په جادو باندې چلیدله. نو د دوی د دغه غلط خبرو جواب دی آیتونه کې ورکوي. نو فرمای واتبعو، دوی یهودو تابعداري کړې وه، دوی ورپسې شیو ما په هغه جادو پسې تتلو الشیاطینو چې هغه به لوستلو شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د باچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. دا یهود دوی په دغه جادو پسې ورپسې شیو کم چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې ډیر زیات خور شو. سلیمان علیه السلام ته چې کله د هغې خبر میلاو شو چې خلک په جادو پسې ډیر ورپسې شوي دي، نو کم جناتو چې خلکو ته هغه جادو ښودلو هغه جنات یې قید کړل او کم خلکو چې جادو کولو هغه یې ونیول او د هغو نه کتابونه واغستل د جادو او د خپل تخت لاندې هغه دفن کړل. نو فرمایي چې وما کفر سلیمان، او سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، سلیمان علیه السلام جادو نه دی کړی، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړو، یعلمون الناس السحر چې ښودلو به خلکو ته جادو. نو سلیمان علیه السلام جادو نه دی کړی، شیطانانو جادو کړو او خلکو ته به جادو ښودلو. دا شیطانانو دا کار کړی دی. فرمایي چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو دغه شیطانانو بیا هغه کتابونه د سلیمان علیه السلام د تخت د لاندې
چې هغه دفن کړو راوی ویستل او خلکو ته دا ظاهروله چې سلیمان علیه السلام د دې کتابونو د جادو په زور باندې دا حکومت چلوو دا څومره یعنی هوا او زناور او انسانان هر څه د هغه تابع وو دا په دې جادو باندې کم چې دا سلیمان علیه السلام د تخت د لاندې هغه دفن کړو دا د دې اثر و نو دغه غلطه چرچا په خلکو کې وچلیده لیکن دا داسې چرچه نه وه چې دې باندې دا خلک پوهېدل نه دوی به پوهېدل چې واقعي دا غلطه خبره ده لیکن خامخا دوی یو غلطه پروپیګنډه وکړله نو فرمایي چې وما او هغه انزل چې نازل کړلی شوی علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت فرمایي چې دغه شیطانانو چې دا خبره خوره کړې وه چې دا سلیمان علیه السلام چې څه کوي دا ټول جادو دا غلطې پروپیګنډې د وجې نه خلک چې دی نو هغه په جادو پسې ورپسې شول چې بس سلیمان علیه السلام کوو نو دا خو بیا مونږ به هم کوو نو دا خو بیا څه د ګناه کار نه شولو نو دغه هاروت او ماروت الله تعالی دوه فرشتې راولېږلې دوی به خلکو ته دا ښودله چې جادو څه ته وایي او معجزه څه ته وایي یو سړي ته د یو شي په باره کې علم وي نو هغه په هغې پوهېږي چې کله یو سړي ته د یو شي په باره کې علم نه وي نو هغه نه پوهېږي لکه څنګه چې هغه موسی علیه السلام هغه د امسا نه اژدها جوړېدله نو فرعون او فرعونیان وی دا جادو دی اوس چې کوم جادوګر وو دا او سره د جادو علم وو هغوی چې رالل او هغوی خپل جادو وکړلو او بیا سلیمان علیه السلام خپل امسا ور واچوله نو هغوی خو جادو پیژندلو چې دا مونږ څه وکړل دا جادو دی او بیا چې هغه امسا ته وکتل نو هغوی پوه شول چې دا خو جادو نه دی جادو او غیر جادو خو هغوی پیژندو نو هغوی پوه شو چې دا جادو نه دی دا واقعي معجزه ده او دا صاحب چې دی دا پیغمبر دی نو په هغه ایمان راوړو دغه جادوګرو او فرعون او قوم د فرعون هغو سره د جادو علم نه و هغو سره څه علم نه و نو هغو نه پوهېدل هغو ته هر څه جادو ښکارېدو او دغه هم جادو او دا هم جادو دی نو دغه شانتې یعنې فرشتې چې کومې الله تعالی را لېږلې وي دوی به خلکو ته دا ښودل چې ګورئ جادو دې ته وایي او معجزه دې ته وایي د جادو او د معجزې په منځ کې دا فرق دی نو دغه خلک په ځای د دې چې دوی د دغه فرشتو د رالېږلو هغه مقصد چې پای کې د جادو او د معجزې فرق کول مقصود او د سلیمان علیه السلام متعلق چې د دوی کم غلط سوچ جوړ شوی او د هغې صفایي کولو نو دوی هغه پروا ونه ساتله خو دوی به د دغه فرشتو نه هغه جادو زده کولو په دې نیت باندې چېرې دا خو جادو دی چېرته په کار باندې راولو او په څه کار باندې راولو فرمایي چې په جادو خو څه ښه کارونه هم کېږي لکه د خلکو په منځ کې جوړ راوستل ځان ته څه خیر پیدا رسول خلکو ته څه خیر پیدا رسول په دې کې خو هم د جادو څه نه څه کرتبونه وي دو هغه نه کول دو به صرف هغه جادو زده کوو چې یاره په څه سره به د ښځې خاوند په منځ کې جګړه راځي یاره په څه سره به دوه کسان د یو بل دشمنان کېږي
او پس سره به د یو سړي کاروبار بنديږي او پس سره به یو سړي ته نقصان رسیږي، نو دوی دغه پرشتو نه د عبرت او د سبق حاصلولو په ځای باندې جادوی زده کولو، او جادوی هم هغه جادوی زده کوو کم چې د نقصان ده جادو. نو فرمای وما يعلمان من احد، او نه زده کولو د دې دواړو نه، او نه به ښودلو دې دواړو پرشتو من احد هیڅ یو کس ته، حتی تر دې پورې یقولا چې دې دواړو پرشتو به وي انما نحن فتنه، یقینا مونږ یو ازمیخ او امتحان یو، فلا تکفر، نو تاسو به ګورئ کفر نه کوئ، دا جادو کول خو کفر دی، په دې کې خو هغه د شیاطینو نه مدد غوښتلی کیږي، نو دا به تاسو کوئ نه. فیتعلمون، نو دغه یهودو او دغه خلکو به زده کولو منهما د دې دواړو پرشتو نه ما هغه جادو یفرقون چې پای سره به جدایي راوستلی کېدله به په دغه جادو سره بین المرء په منځ د سړي کې و زوجه او د بیبي ده کې، وما هم او نو دوی بضارینا نقصان رسون کی به په دغه جادو سره من احد اچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې. یعنی فرمایي چې دوی خو د پرشتو نه جادو زده کولو او د هغې جادو هغه کم سبق چې هغه پرېښودو، او جادو هم هغه زده کو کم چې د نقصان او د تاوان جادو. نو فرمایي چې کم جادو به د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راوستله، او دا د ټول نه لویه ګناه ده او د ټول نه لوی فساد دی، د ښځې او د خاوند په منځ کې توړ راوستل. نو دغه توړ که یو سړی په جادو سره راولي، یو سړی هغه په چغل خورۍ سره راولي، که یو سړی په غیبت سره راولي، په شیطانۍ سره راولي، خاوند ته د ښځې په سر خبرې کوي او ښځې ته د خاوند په سر خبرې کوي، او د دې دواړو په منځ کې نفرت پیدا کوي، د دواړو په منځ کې جوړ ختموي، دا د ټول نه لوی د نقصان او د تاوان خبره ده. د دې د وجې نه د جادو هغه نور نقصانونه بیان نه کړل، بس په دې اکتفا وکړله چې ګورئ د ښځې او د خاوند په منځ کې د جدایۍ راوستلو دپاره به دوی جادو کوو، یعنی دا د ټول نه غټ نقصان شو، نو هغه نور نقصانونه یې اړو بیان نه کړل. نو ګویا چې دا ډېر غټ نقصان دی، د ښځې خاوند په منځ کې هغه جدایي راوستل. نو که دا یو سړی په څه طریقې هم راولي، بعض وخت کې مونږ په خپله لګیا وو په داسې کارروایۍ کې مصروف وو، مونږ ته احساس هم نه کېږي چې بهی زه څه کومه، مونږ یا د ښځې په زړه کې د خاوند متعلق بدګماني او نفرت پیدا کو، یا د خاوند په زړه کې د هغه د ښځې نفرت او بدګماني پیدا کو، مونږ ته احساس هم نه کېږي چې مونږ څه کوو. بعض وخت کې مونږ دا خیال چې مونږ دا ډېر نیک کار کوو، زموږ مقصد به یې اصلاح کول دی، او زموږ مقصد دا دی چې دوی هغه د بدې نه واوړي او د پلانۍ نه واوړي او د ډینګۍ نه واوړي، داسې فضولیات ځان له دلایل جوړو، او یو غټ نقصان چې دی دا زموږ نه سرزدېږي. نو فرمایي چې دوی به په دغه جادو سره د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوستله. نو بیا الله تعالی فرمایي چې په دې کائنات کې طاقت صرف د الله تعالی دی، د الله تعالی طاقت دی، د بل چا طاقت په دې کائنات کې نشته دی.
داسې نه ده چې یعنی د جادو چې دی څومره جادو چې دی د دې طاقت چې دی د هغې سرچشمه هغه ابلیس او شیطانان دي. اوس دغه شیطانان او ابلیس چې دی د دوی دا طاقت خپل طاقت نه وي چې دا د دوی خپل طاقت یو د الله تعالی ځان له جدا طاقت دی او د ابلیس پکې ځان له جدا یو پاور دی او یو طاقت دی. داسې نه ده، طاقت ټول خو د الله تعالی دی، لیکن دا ده چې ابلیس له دی الله تعالی یو طاقت ورکړی دی د دې انسان د ازمیلو دپاره، د انسان د امتحان دپاره. نو فرمایي چې دوی به چې کم دغه نقصان ورکولو په دې جادو سره، نو په دې سره دوی چاته نقصان نشو ورکولی الا باذن الله، مگر دا هر څه به د الله تعالی په حکم کېدل. د الله د حکم نه بغیر یو پاڼه د ونې نه نشي راتاوېدلی. دا چې څه کېږي دا د الله په حکم سره کېږي. دغه جادو هم کم چې هغه شیطانی طاقتونه دي دا چې دی نو دام د الله تعالی طاقت دی، دام د الله د حکم نه بغیر نشي کېدلی. نو فرمای ويتعلمون او دی خلکو به ازده کول د دغه شیطانانو نه ما هغه جادو یضرهم چې هغه به د نقصان جادو، کاروبار بندول او چاته نقصان رسول او د چا په منځ کې دشمنی پیدا کول داسې. ولا ينفعهم او پیدا به نه ورکول دوی ته څه د پیدې شیزونه نه زده کول. ولقد او یقینا علمو دوی ته دې خبرې ښه یقین و، دا ورته ښه پته وه لمن خامخا هغه څوک اشتراهو چې واغستلو دې جادو لره ما له نو نه به یې د ده دپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حصه. د دې خبرې دوی ته ښه پته وه، ځکه به جادو کې ټول هغه مدد د شیطان نه حاصلولی کېږي، د دغې دپاره ګناهونه کولی کېږي. نو په دې باندې دوی پوهېدل چې دا جادو اغستل دا ایمان په لته وهل دي، لیکن د دوی په ایمانونو باندې څه پروا وه. نو فرمای ولبئس او خامخا ډېر بد دی ما هغه شرو چې خرڅ کړلو دوی به پای سره انفسهم خپل ځانونه، خپل ځان یې خرڅ کو او جادوی واغستو. نو دغه خرڅول د دوی چې دي دا ډېر بد خرڅول دي. لو کانو یعلمون کاش چې دوی په دې باندې پوهېدلی او کاش دوی ځان د دې نه ساتلی وی. واتبعوا ورپسې شول دوی ما د هغه تتلو الشیاطین چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د باچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمانو او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو. یعلمون الناس السحر خودلو بدوی خلقو ته جادو. وما او هغه انزله چې نازل کړلی شوي علی الملکین په دوو پرشتو باندې ببابله په بابل ښار کې هاروت و ماروت، هاروت او ماروت. وما یعلمانه نو نه به ښودلو دې دواړو من احد هیچ چاته حتی تر دې پورې یقولا چې وبوي دې دواړو انما نحن فتنه یقینا مونږه یو ازمیخ یو فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ. ویتعلمون نو دوی به زده کولو منهما د دې دواړو نه ما هغه جادو یفرقون به بین المرء و زوجه چې جدایي به راوستله په هغې سره د ښځې او د خاوند په منځ کې. وما هم او نو دوی بضارین نقصان ورکوونکي به په دې سره
من احد هیچ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې ويتعلمون او دوی به زده کولو ما هغه جادو یضرهم چې دوی له به نقصان ورکولو ولا ينفعهم او پیدا بین ورکول دوی ته ولقد او یقینا علمو دوی ته پته وه لمن خامخا هغه څوک اشتراو چې واخلي دې جادو لره ما له نبی در لپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق صحیحه د ثواب ولبئس او خامخا ډیر بد دی ما هغه شرو چې خرڅ کړلو دوی به پای سره انفسهم خپل نفسونه لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهیدې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين